یو ځل مونږ چې ورته لوی ځوان وایو هغه پیرانو پیر صاحب رحمه الله رونو ګوره دا یو لوی موحد شخصیت تیر شوی ده ښه د یو ځل تلاوت کولو عبادت کولو نو آواز ورته وشو وی بس ته نور عبادت مه کوه ته خدای پاک جل شانه وبخلی نو که ما او تا ته شوی وی بس مونږ خو ناپوهه یو هر څه به غونډ کړي وو که څه به کول لیکن هغه د قرآن پاک تلاوت کولو او قرآن پاک کې راغل څوارلسمې پارې کې حتی یأتیک الیقین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین پیغمبر علیہ السلام مبارک تا اللہ پاک جل شانہ فرمائی چې تر هغې پورې عبادت کوه چې تر څو پورې درته مرګ نه وي رغلی نو هغه تلاوت کولو او دا ځان سره وي چې دا خو شیطانی آواز د رحمانی آواز نه ده ځکه زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک جل شانه فرمای چې تر مرګه پورې عبادت کوه او زه خو د هغه امتی یم نو ما ته څنګه آواز وشو چې بس ته عبادت مه کوه نو عبادت نبی ورته چا ووی وی په علم دې رانه ځان خلاص کو وی نه وی د خدای پاک جل شانه په فضل باندې خلاص شوم نورونو په ځان به اعتماد نه کوو ښه د خدای پاک جل شانه په فضل به یادو چې دا جومات کې ناست یو که نه دا به ګوره داسې ځان اوچت نه ګڼو نه دا د خدای پاک جل شانه فضل له چې موږ غواړي او موږ جومات کې کېنوي د خپلو خواهشاتو د وجې نه علما کرام فرمایي د انسان د گمراهۍ دپاره څه اسباب ذکر کوي یو پکې اتباع الهوا ده د خواهشاتو تابع شي شریعت مبارک حکم نه مني او خپلو خواهشاتو پسې لاړ شي نو دې د وجې نه بې سړی ګمراه شي بې د شریعت مبارک احکام پرېږدي بس لاره ترې نه خطا شي جهنم ته لاړ شي دا د خواهشاتو ولې کوي بغیر علم دا د ناپوهۍ د وجې نه علم ورسره نشته نو ځکه خو د خدای پاک جل شانه مبارک نوم چې پې نه وي یاد شوی هغه هم خوري او کم باندې چې د الله پاک جل شانه مبارک نوم یاد شي نو په ضد کې راشي وایي دا نه خورو دا خبرې ولې کوي الله پاک جل شانه فرمایي دا بې علمه دي دا علم ورسره نشته ځکه خدا خبرې کوي او خدای پاک جل شانه دا په تجاوز کوون خلق باندې ګوره ډېر خبرداره ده چې څوک د حد نه تجاوز کوي په هغوی باندې خبرداره ذات ده او بل ما او تا ته دا حکم فرمایي چې ای بني آدمو تاسو ګوره ښکاره ګناه او پټه ګناه دواړه پرېږدئ ګورئ مونږ ګناهونه کوو که نه که څوک په ښکاره ګناه کې لګی وي هغه هم پرېږدئ او که څوک په پټه ګناه کې لګوي معنا څه د انسانانو نه پټه وي او یو سړی لګی وي ګناه کوي الله پاک جل شانه فرمایي دا دواړې پرېږدئ ولې کم خلک چې د ګناه کسب کوي الله پاک جل شانه فرمایي قریبه ده چې دی ته به د هغې څیز چې دی کم کوي په دنیا کې د هغې به هغه بدله به ورته میلاویږي او بل دا خدای پاک جل شانه فرمایي چې تاسو مخورئ هغه څیز چې په کمې د الله پاک جل شانه مبارک نوم نه وي یاد شوی نو هغه مخورئ ویلې وانه لفسق ځکه دا څه شی ده دا خوړل دا نافرمانی ده نافرمانی دا خدای پاک جل شانه نافرمانی ده دا خوړل ګورئ او دا انسان ته ګوره شیطان دا حکم کوي شیطان ورته وایي چې لکه دا کار وکړه دا حرام وخوره دا ناروا وخوره دا د حرامو پیسې وګټه او دا حرام به اخره دا ورته څوک وایي دا ورته شیطان وایي
او خدای پاک جل شانه فرمای کو تاسو ګره د شیطان اومنل انکم لمشرکون نو دغه وخت کې به تاسو ګره مشرکان جوړ شئ. علامه صفدر سے رحمه الله لیکي وی مشرک چاته وای وی وروره د مشرک څخه ښکارې نه وي ښه د مشرک څخه ښکارې نه وي وی مشرک هغه چاته وای چې یو سړی ده او ناجایزه خبره درته وکړي او تو هغه اومنې دام تا د یو قسم شرک وکړو ناروا خبره درته کو هلکه رسه ډاکې لسو هلکه رسه جواری لدو هلکه رده دې کار لدو او تا دا اومنله نو خدای پاک جل شانه فرمای انکم لمشرکون تاسو به ګوره بیا دغه وخت کې مشرکان جوړ شئ. لہذا د شیطان مه منئ. شیطان مو څه درونو شیطان ګوره زمونږ دشمن ده او زمونږ د جد امجد او زمونږ د هغه لوی پلار جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک د هغه دشمنو هغه یې ګوره د جنت نه راوویستو نو ما او تا ولې پرېږدي جنت ته څه نه خو لیکن د شیطان به مقابله کوي او د خدای پاک جل شانه نه به د شیطان په خلاف کې امداد غواړي چې خدای پاکه ته ما سره امداد وکړي. وروڼه خپله ورسره مقابله کول ګران کار ده که نه خو چې چاته خدای پاک جل شانه امداد ورسره وکړي نو بیا ګوره شیطان هېڅ شی نه ده خو د خدای پاک جل شانه نه به امداد غواړي.